Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Homa Biology. Nursing post semester subject है biochemistry unit number 2 दे पदी की यो topic ते functional groups. Functional groups چې ده څه ته وایي क्लास 12 biology کې دا تاسو په تفصیل باندې ویلي تاسو د nursing biochemistry کې دا څنګه راغستې ځان پوه کړئ. Specific groups of atoms within a molecule. یو molecule ده په molecule کې د یو نه زیات اتمی نو په دغه مالیکیول کې د atoms یو ګروپي یو خاص ګروپي that are responsible for the characteristics chemical reaction of that molecule او هغه ګروپ اف اټم چې دی ناغه د مالیکیول له دا خصوصیت ورکړي چې تو ریاکشن وکړه. فنکشنل ګروپ مطلب دا دی یو مالیکیول له په مالیکیول کې دننه بیا ګروپ اف اټمز د هغې د وجې نه په دې مالیکیول کې دا خصوصیت پیدا کیږي چې هغه مختلف قسم ریاکشنز کوي. نو دغه ته مونږ وایو فنکشنل ګروپ. اصل کې دی ګروپ اف اټم ته چې دی فنکشنل ګروپ چې دی ویل کیږي. په دې کې به مونږ وایو چې د دې امپورټنس یعنی د دې اهمیت چې دی هغه څه دی. نو په دې خبره به چې دی تاسو لږ ځان پوه کوئ او دا خبره به چې دی په غور باندې اورئ. څه کوئ؟ اوله خبره دا ده کیمیکل ریاکټیویټي چې دغه په مالیکول کې دننه کوم ګروپ اف اټم چې دی هغه موجود وي نو هغه د مالیکول له کیمیکل ریاکټیویټي ورکوي. مطلب دا دی چې تو مختلف قسم کیمیکل ریاکشن کې چې دی تو حصہ والا. نو functional groups dictate how a molecule will react with other substances. functional group موږ دا ښیي په مالیکول کې دننه چې تو به څنګه د نور قسم سبسټانسز سره ریاکشن کې کیمیکل ریاکشن وکړي. different functional group participate in specific type of chemical reaction. مختلف قسم functional group چې دي یعنی different functional groups participate in specific type of chemical reaction. مختلف قسم functional group چې دي هغه په مختلف یعنی په خاص قسم chemical reaction کې هغه حصالي influencing the overall activity of compound او چې هغه په chemical reaction کې حصہ والی نو څونه کمپاوند چې دی یا څونه مالیکیول دی دا غو اوورال ریاکټیویټي چې دا هغه باندې اثر انداز کیږي. مطلب څه دی؟ یو مالیکیول له پکې ګروپ اف اټم دی هغه په یو خاص قسم ریاکشن کې حصہ والی چې کله په خاص قسم ریاکشن کې حصہ والی نو د دغه کمپاوند یا د دغه مالیکیول چې کومه ریاکټیویټي دا اوورال اکټیویټي ناغسه کې اثر انداز کوي. فنکشنل ګروپ کار دا دی. بیا برا شو دویم پراپرټی ته چې سټرکچر پراپرټی ریلیشنشپ دوه ټکي دي. سټرکچر د یو پراپرټي ده د سټرکچر او د پراپرټي ریلیشنشپ مطلب دا دی چې ګروپ اف اټمز زموږ سره په مالیکول کې دا غي سټرکچر دی به دا غي چې کوم خاصیت دی اندې دوانو یو بل سره ریلیشنشپ سره. نو د presence of specific functional groups affect the physical properties. مالیکول کې دنه چې کوم ګروپ اف اټم موجود دي کمی ته چې موږ فنکشنل ګروپ وایو ناغه د دغه مالیکول په فزیکل پراپرټي باندې اثر پرې باسي. such as لکه په سبانی په بوائلینګ پوینټ باندې میلټینګ پوینټ باندې سولوبیلیټي باندې او دا غیر علاوه په ډینسټي باندې. نو this knowledge is crucial for understanding and predicting behavior of organic compound. نو دې د وجې نه موږ ته د organic compound چې کوم behavior دی هغه موږ ته پته لګي. structure property relationship مطلب دا دی چې په مالیکول کې د ناز زموږ سره سپیسیفیک ګروپ اف اټم چې دی هغه موجود دي کمی ته چې موږ فنکشنل ګروپ وایو ناغه د دغه مالیکول په فزیکل پراپرټي باندې اثر پرې باسي په بوائلینګ پوینټ باندې میلټینګ پوینټ باندې سولوبیلیټي باندې او په ډینسټي باندې او د دې د وجې نه موږ ته دغه کمپاوند یعنی ارګینیک کمپاوند د بیهیویر چې دی پته لګي. بیا زموږ سره بایولوژیکل اکټیویټي دا بایولوژیکل اکټیویټي مطلب څه دی؟ بایولوژیکل اکټیویټي ټیک شو دا څه ته وشي کوي بایوکیمستري کې او په فارماکالوجي کې د presence of certain functional group in molecule can determine the biological activity. بل په مالیکول کې دنه چې کوم سپیسیفیک ګروپ اف اټم موجودي کوم ته چې موږ فنکشنل ګروپ وایو هغه موږ د بایولوژیکل اکټیویټي خي. پس کې په ډرګ ډیزاین کې چې یو ډرګ چې دی هغه به موږ څنګه تیارو where specific functional group can enhance چې زموږ سره یو خاص فنکشنل ګروپ چې دی هغه انهانس کوي or inhibit drug effectiveness. په دې باندې خبره مزان پوه کړئ. فنکشنل ګروپ چې دی هغه چې کله یو ډرګ جوړیږي هغه د ډرګ چې کم صلاحیت هغه سیوا کوي یا د دغه کم صلاحیت چې دی هغه منع کوي. نو فنکشنل ګروپ چې دی په بایولوژیکل اکټیویټي کې خپل رول چې دی په دې طریقه باندې ادا کوي. بیا نومیکلیچر دی نومیکلیچر موږ څه ته وایو چې کوی نومیکلیچر اصل موږ دې ته وایو چې کله موږ یو څه لنوم ورکو. Now, functional group play a crucial role in systematic naming nomenclature of organic compound.
ارګینیک کمپاوند چې موږ نیمینګ ورکو. آیډنټیفاینګ دغه پہچان کو. نیمینګ فنکشنل ګروپ پرووایډ چې یو فنکشنل ګروپ پہچان وشي هغه له موږ نوم ورکو. سټانډرډایز وے اف کمیونیکیټینګ د سټرکچر اف ارګینیک مالیکول چې څونه ارګینیک مالیکول نه دا غو په چې دا هغه بیا موږ ته راځي. بیا سینتھیټک کیمستري دا ستوي د فنکشنل ګروپ خصوصیت ته. سینتھیټک کیمستري فنکشنل ګروپ ګایډ سینتھیټک کیمست یعنی هغه کیمست چې هغه مختلف قسم سيزونه چې هغه جوړي وی ګایډ کوي. فنکشنل ګروپ دوی ګایډ کوي ان ډیزاینینګ چې جوړ کا ان سینتھسایز او تیار کا ارګینیک کمپاوند مختلف قسم ارګینیک کمپاوند بای سټریټیجیکلی انکارپوریټینګ اور آئیډینټیفایینګ چې دې ته به بدلون نه ولا په فنکشنل ګروپ کې کیمست کین کنټرول پراپرټیز اینڈ فنکشن اف د ریزلټینګ مالیکول. کیمست را پته لګي چې فنکشنل ګروپ کې موډیفیکیشن نازي نو څنګه به زموږ سره ریزلټینګ کوم مالیکول چې زموږ سره جوړیږي دا غي پراپرټیز او فنکشن چې دا به موږ څنګه کنټرول کوو. بیا انالیسس ټیکنیک دی دا موږ څه ته وایو په دې باندې چې د ځان پوهه انالیسس اصل کې موږ د تجزیه کول ټیکنیکس طریقې داسې طریقې چې باغې موږ تجزیه کوو فنکشنل ګروپ په دغه کې څنګه استعمالېږي. نو فنکشنل ګروپ کنټریبیوټ ټو د انټرپریټیشن اف سپیکټروسکوپیک ډیټا چې یو سیس با د کریکټریسټک په بنیاد باندې مونږه ډیسټریبیوټ کوو ناغه ته سپیکټروسکوپیک ډیټا وایي. ټیک شو. نو فنکشنل ګروپ په دې کې خپل اهم کردار ادا کوي سچ ایز انفراریډ زګه زموږ سره انفراریډ او نیوکلیر میګنیټینګ ریزونانس سپیکټرا زموږ سره دغه ټیکنیک دوه قسمه ټیکنیک دي. یو ته موږ انفراریډ وایو بل ته نیوکلیر میګنیټک ریزونانس سپیکټرا وایو. ډیفرنٹ فنکشنل ګروپ ابزرو specific wavelength applied or exhibit distinct signal in nuclear magnetic resonance aiding in compound identification. د دې مطلب دا دی مختلف قسم فنکشنل ګروپ چې دي هغه مختلف قسم لایټ مختلف ویولنګ چې دی هغه جذب کوي ناغه مونږ ته دغه کمپاوند په آئیډنټیفیکیشن کې چې دی حل وي نه دي ته ویل کېږي انالیسس ټیکنیک. بیا دغه فنکشنل ګروپ یو څو اگزامپل دي تاسو چې دی په دې باندې چې دی لګزان پوه کوي څه کوي ښه فنکشنل ګروپ په باره کې مونږ وایو خو د دې اگزامپل یې چې دی هغه د خمسې کوي. اولنیز هم سره د هایدروکسایل ګروپ چې موږ د OH وایو OH چې د پہچان د هایدروکسایل ګروپ دا په الکوهل کې ایتانول کې موجودي. ټیک شو. دا غین علاوه ځان په پوه کوي چې زه سویم بل کاربونایل ګروپ ته زموږ سره دا به مونږ چې د پہچان په دې طریقه کوي COO C ډبل بانډ O. ټیک شو. تاسو بلې درې همي C ډبل بانډ O. پاونی الډیهایډ د زموږ سره په الډیهایډ کې په کیټون کې فارمالډیهایډ او ایسیټون دغه کې. بیا بل فنکشنل ګروپ سره امینو ګروپ ته دا په اماینز کې امونیا او ایتایل اماین کې. بیا زموږ سره کاربوکسایل ګروپ ته COOH کاربوکسایل ګروپ ته وي دا په کاربوکسیلیک اسید کې او ایسیټیک اسید کې. بل زموږ سره میتایل ګروپ ته میتایل ګروپ زموږ سره CH3 دی دا زموږ سره په مختلف ارګینیک کمپاوند کې. بل زموږ سره ایسټر ګروپ ته ایسټر ګروپ چې دا زموږ سره COO دی دا زموږ سره په ایسټر کې او په میتایل ایسیټیټ کې. نو دا فنکشنل ګروپ اگزامپل دي ځان ته چې د سکرین شاټ والی امید کوم په دې پوه شوي ان شاء الله میلاو وشو بل لیکچر سره. خو د دې نه مخکې ته خلاصه یم چې فنکشنل ګروپ چې دی د هغې امپارټنس چې هغه د یو کمپاوند یا د مالیکیول کیمیکل ریاکشن باندې څنګه اثر پرې باسي سټرکچر او د پراپرټي ریلیشنشپ سره په بایولوژیکل اکټیویټي د دې څه کردار دی په نومیکلیچر کې په سینتھیټک کیمستري کې انالیسس ټیکنیک کې او بیا د فنکشنل ګروپ اگزامپل چې دی هغه څه دي. نو امید کوم دې پوه شوي ان شاء الله میلاو شو بل لیکچر سره. تھینک یو ډېر مننه.